استاد نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه نه خود به تش پښتون وانخلم سل رحمت دې په پلار او په ادې شه ازادي دې د سپېڅلې مور شوګې شه مؤسس د لوی افغان وي ته تورزنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه په زرګونو اربابانو که خانانو په زرګونو اربابانو که خانانو غریبان د خپل دولت څوکیدارانو نه یې وخوړه په بل نه یې په خپله دا دنیا یې نو بیا ډېره کړله صله نه یې ورکړلو زکات او نه پرې ښاد شول نه یې نوم نه یې نښان نه پرې یاد شول خوشحال څه و خوشحال څه و خوشحال بیګ او یو نواب و د مغولو په دربار باندې سیراب و چې خطر یې په سر واخیستو نو سر شو دغه سر بیا د لکونو سر لښکر شو بیا د هر بنډار سرخي او یو مثال شو چې پښتون شو نو بیا هله ستر خوشحال شو خپله وایي تاسو وپوښتئ له دنه له خطره خالي نه ده سرخندنه مننه که ویرېږئ نو په کور کښېنه دننه نه پروا د چا لرم خپله اغوندم استاد نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه نه خود به تش پښتون وانخلم نه پروا د چا لرم خپله اغوندم زه آزاد یم خپله خورم خپله اغوندم چې اسلام پکې اول مضمون وانخلم په یوه نه خود به تش پښتون وانخلم خان ترکې ببرک خان میرزمان خانه پر قبرونو مو رحمت شباکو خانه باچا خان او ایمل خان که افضل خان و پښتانه و دوی سوچه مسلمانان و بربادي د دې هیواد له هغه راسي دا هیواد شلو برباد له هغه راسي د قدرت ګدۍ ته شا ورځي خامشه د نادر کورنۍ بیا راځي خامشه له اکبر او له امان بخښنه غواړو د دې خپل څري ګریوان بخښنه غواړو له داود بخښنه غواړم بخښنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه